سلامونه، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د لړم یقره به 23 او د نومبر 19 نیټه ده. له شمشاد نه د 2 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د نوې ډهلي او کابل ترمنځ سوداګریزې اړیکې په پراخېدو دي. صنعت او سوداګرۍ وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ هند ته ولاړ. د منځګړیتوب لپاره د تهران هڅې ننګوي. اسلام آباد وایي د امنیتي ګواښونو په صورت کې له کابل سره مذاکرات نه کوي. په نومبر میاشت کې له 1000 زیاتې شکمنې پیښې ثبت شوي. روغتیا نړیوال سازمان په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. او امریکا او سعودي عربستان په ناټو ائتلاف کې له غړیتوب پرته ستر متحد اعلان کړ. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د هند په رسمي بلنه پلازمینې نوې ډهلي ته ولاړ. د یاد وزارت ویان وایي نورالدین عزیزي به د دې سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره د چابهار له بندره د اغېزناکې ګټې اخیستنې، پانګونې پر جذب او د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت د پراختیا لپاره ناستې ولري. ټاکل شوې ده چې نورالدین عزیزي به د هند له لوړپوړو چارواکو په شمول د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو، پانګوالو او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور له غړو سره لیدنې وکړي. دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي او تمه ده چې پایلې به یې د اړیکو په ښه والي، د تجارت په وده او د ټرانزیټي لارو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. اسلام آباد وایي د امنیتي ګواښونو په صورت کې له کابل سره مذاکرات نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې د امنیتي ګواښونو په صورت کې د افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي خبرې اترې نشي کولی. دغه هیواد د رسنیو په راپورونو کې راغلي دي چې محسن نقوي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا د سرپرست سفیر ناتالي بیکر سره د لیدنې پر مهال کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه متضادې څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دغه هیواد د دفاع وزیر د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو لپاره د ایران لخوا د سیمه ییزې ناستې د جوړېدو هرکلی کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یاد سازمان په نوي خپور شوي راپور کې راغلی دی چې په روانه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د ډینګي طبي شکمنې پیښې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپورونو له مخې په نومبر کې له 1000 زیاتې شکمنې پیښې ثبت شوي دي چې د تېرې میاشتې په پرتله نږدې 8% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان وایي سره له دې چې په یادو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. راپورونه زیاتوي چې له دې ډلې 40.6% ناروغان ښځینه او شاوخوا 98% له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې 2015 کال له پیله راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزني او پکتیا په ګډون د 6 ولایتونو څخه د ډینګي طبي ټول 4334 شکمنې پیښې ثبت شوي دي. ایران 2 افغانان اعدام کړي دي. د بشري حقوقو سازمان هنګاو خبر ورکړی دی چې ایران 2 افغان اتباعو په ګډون 8 بندیان په اعدام محکوم کړي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې د ایران د قضایي سیستم پر دغه 2 افغان بندیانو د مخدره توکو سره د تړاو په تور د اعدام حکم کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې ایران روان کال د بیلابیلو جرمونو په تور لسګونه افغان بندیان اعدام کړي دي. په عمان کې د افغانستان سفارت سرپرست حافظ عمر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په جوړې شوې 6 کلنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. په یاد هیواد کې افغان سفارت پر ایکس لیکلی دی چې په دې غونډه کې د عمان د بهرني سیاست، سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او نورو مهمو برخو په اړه بحثونه شوي دي. د ایکس په دې بیان کې راغلي دي چې همداراز غونډه کې د ښو متقابلو اړیکو په ساتنه کې د ټولو استازو هڅې ستایل شوي دي. په دې غونډه کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر سید بدر بن حمد سربیره په کوربه هیواد کې د میشتو استازولیو او نړیوالو سازمانونو مشرانو ګډون کړی و.
په متحده عربي اماراتو کې افغان سفیر مولوي بدرالدین حقانی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو مسؤل سره لیدلي دي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په اماراتو کې د میشتو افغانانو پر اړوند ستونزمنو قونسلي موضوعاتو خبرې شوې دي. دغه راز دواړو لورو د کوربه هیواد کې د بندي شوو افغانانو د نوملړ او دوی سره د لیدنې اړوند د ځانګړو اسانتیاو په رامنځته کولو هم بحثونه شوي دي. افغان سفارت وایي چې متحده عربي امارات د بهرنیو اتباعو مسؤل د یادو مواردو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د 90 میلیونه ډالرو په ارزښت یو مهم سوداګریز تړون لاسلیک شو. د کابل د وچو میوو د صادروونکو اتحادیه وایي چې افغانستان، ایران، ازبکستان او هند د چارواکو ترمنځ په ګډه ناسته کې د افغان لوري او د ایران د کښتیو د یو شرکت ترمنځ د 90 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د معلوماتو پر اساس د دې تړون له مخې به د افغانستان صادرات دغه شرکت د کښتیو له لارې نړیوالو بازارونو ته لیږدول کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او هند مهمو او لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. کندهار کې چارواکو دوکاندارانو ته 3 میاشتې وخت ورکړی دی چې له خپلو هټیو پاکستاني توکي لرې کړي. که څه هم دا موده 3 میاشتې ټاکل شوې، خو سوداګر وایي چې د دې خبرداري تر اعلانه 1 اونۍ وروسته عملي کمپاین هم پیل شوی دی. د یادونې ده چې دا اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ پر ځای پر بدیلو لارو د غور د پریکړې وروسته کیږي. اسلام آباد کې د عمران خان 3 خویندې له څو ساعته بند وروسته خوشي شوي دي. د پاکستان پولیسو د پخواني لومړي وزیر عمران خان 3 خویندې د پلازمینې اسلام آباد په راولپنډۍ سیمه کې د ایډیال زندان له شاوخوا نیولې وي چې له څو ساعتونو زنداني کېدلو وروسته یې بیرته ازادې کړې دي. راپورونه کې راغلي دي چې علیمه خان هغه مهال پولیسو ونیوله چې ایډیال زندان ته نږدې یې د پرلط د پای ته رسولو له وړاندیز انکار کړی و. علیمه خان له عمران خان سره د لیدلو اجازې نه ترلاسه کولو په غبرګون کې پرلط وهلی و. اروپایي ټولنه وایي په اقتصادي وده کې د خصوصي سکتور ونډه اړینه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر ایکس پاڼه راغلي دي چې د اقتصادي ودې او دندو رامنځته کولو برخه کې د خصوصي سکتور پر ځواک باور لري. د افغانستان لپاره د یادې ټولنې شارزافیره ویرونیکا چې د امام ابو حنیفه 4م ملي او نړیوال نندارتون ته تللې، ویلي دي چې د ټولو متشبثینو په ځانګړې توګه باندې د ښځینه متشبثینو په لیدلو خوشحاله شوې ده. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د تاتارستان په رسمي بلنه پلازمینې کازان ته تللی. افغان سفیر د دې سفر په لړ کې د تاتارستان د لومړي وزیر مرستیال او د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې پر ګډو دوه اړخیزه موضوعاتو سربیره د تاتارستاني شرکتونو له لوري په افغانستان کې پر پانګونې بحث کړی دی. افغان سفیر ویلي دی چې افغانستان او کازان ترمنځ ګډ سوداګریز مرکز او نندارتون جوړول کولی شي چې د افغاني میوو او نورو محصولاتو لپاره د روسیې لپاره لنډه او ارزانه لاره اوسي. د کانونو پټرولیم وزیر وایي چې په هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې مناسب فرصتونه او اسانتیاوې برابرې شوي دي. ملا هدایت الله بدري د څرګندونې په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي او دغه هیواد د سوداګرۍ خونې له یو شمېر پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. بدري د هیواد په کانونو کې بهرنیو پانګوالو ته بلنه ورکړې ده او ټینګار کړی دی چې اسلامي امارت د بهرنیو پانګوالو ملاتړ ته ژمن دی. ولخوا د ایران د سوداګرۍ خونې رئیس د دغه لیدنې پر مهال د کانونو او په ځانګړي ډول د مسو، سرو زرو، اوسپنې په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده او د کانونو کیندنو اړوند یې د همکارۍ ژمنه هم کړې. لوړو زده کړو وزیر محصلین د افغانستان راتلونکي رهبران بللي دي. یاد وزارت وزیر شیخ ندا محمد ندیم جوزجان ته د سفر پر مهال په یوه غونډه کې ویلي دي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هر قوم څخه وړ اشخاص د نظام په دننه کې د خدمت لپاره ګمارل شوي دي. ندیم محصلین د هیواد راتلونکي رهبران بللي دي او ترې غوښتي چې خپل تمرکز باید یوازې پر زده کړو وساتي.
تېره اونۍ له پاکستان او ایران څه باندې 15,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنري وایي چې په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه 15,092 افغان کډوال اخراج شوي دي چې ځینې یې له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په دې ډله کې 1,227 نارینه او 1,815 ښځې دي چې د نومبر له 9 څخه تر 15 پورې هیواد ته راغلي دي. په تېرو شپږو میاشتو کې د ملي دفاع وزارت سلګونه پوځي وسایط ترمیم کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې 217 عمري قلوردو تخنیکي انجنیرانو په تېرو شپږو میاشتو کې 1,124 ارادي پوځي وسایط او 125 میله وسلې ترمیم کړي دي. یاد وزارت په وینا په دې پوځي وسایطو کې 104 ارادي زغروال هموي ټانګونه او 658 رینجر موټرې شاملې دي. دغه وزارت په خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې 217 عمري قلوردو د تخنیکي انجنیرانو لخوا 11 ارادي ضربتي ټانګونه او 114 ارادي انټرنیشنل موټرې هم بیرته ترمیم شوي دي. په ترمیم شوو وسایطو کې 10 ګرځنده رینجر ورکشاپونه، 11 رینجر امبولانسونه او 14 هایلکس موټرې هم پکې شاملې دي. یاد وزارت په وینا په 125 میله ترمیم شوو وسلو کې 55 میله M4 امریکایي وسلې هم شاملې دي. خبرونه مو همدومره، له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.